د پاکستان لوړپوړي چارواکي کابل ته په لاره دي. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د رویټرز د خبر له مخې د پاکستان امنیتي چارواکي د افغان پوځ د منظمولو لپاره کابل ته ځي. رویټرز خبري اژانس د یو پاکستاني چارواکي په قول ویلي چې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي د افغانستان د پوځ د بیا جوړولو لپاره او له طالبانو سره د مرستې لپاره کابل ته ځي. اژانس وايي د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي او ممکن د ISI مشر کابل ته سفر وکړي ترڅو د افغان پوځ د بیا منظم کولو په برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. یو پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ویلي چې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د سختدریزو بریدونو زیاتېدلو لپاره اندېښنه لري. پاکستان له دې درکه هم اندېښمن دی چې تر اوسه پورې طالبانو پراخ بنسټ حکومت نه دی جوړ کړی او ښایي افغانستان په یو بله خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو سره هغوی ته نرمدریځتوب ورکړي. په عین وخت کې دا احتمال شته چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو نه همکاري به په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ له ډېرېدو سره مرسته وکړي ځکه چې طالبان د نورو هیوادونو مالي، تخنیکي او سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري. خو له بلې خوا د پاکستان زیات نفوذ د افغانانو حساسیتونو په پارولو کې ستر رول لوبوي. په دې هکله مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو ویډیوګانو ښې چارې.